مرستیال والي په مشرۍ د سیوا زده کړې په میاشتنۍ ناسته کې له بېلابېلو ادارو څخه ګډ پلاوي ته دنده وسپارل شوه ترڅو په مرکز ولسوالۍ کې د سیوا زده کړې له ټولو ټولګیو څخه څارنه ترسره او ګزارش یې د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړي. نن د یکشنبې په ورځ د جدي په 8 نیټه له غرمې وړاندې د لغمان ولایت د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په مشرۍ د سیوا زده کړې د میاشتنۍ کمیټې ناسته ترسره شوه چې پر مهال د بېلابېلو ادارو مسؤلینو، سویډن او ستارې درخشان مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. لومړی د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي له لوري د تېرې ناستې د کړنو ګزارش د وړاندې کېدو سربیره یادونه وشوه چې له هغه 14 ادارو څخه چې باید خپلو اجیرانو ته د سیوا زده کړې کورسونه برابر کړي تر اوسه 8 ادارو پیل کړی او پاتې ادارو ټولګي به هم شروع شي. په ورته مهال په لغمان ولایت کې د سویډن کمیټې مسؤل ډاکټر عطاالله نیازي له لوري په دې ولایت کې د سیوا زده کړې په برخه کې د ټولګیو په اړه معلومات شریک کړای شول. هغه وایي دوی په 2019 کال کې د مرکز په ګډون په قرغیو، والینګار او ولیشنګ ولسوالۍ کې 48 د سیوا زده کړې ټولګي پیل کړي چې لسګونه میرمنو ته پکې د روغتیا، حقوقو او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوي. نوموړی وایي په یادو ټولګیو کې د 9 میاشتو لپاره د ورځې 2 ساعته 4 بېلابېل مضامین تدریسیږي. لغمان ولایت کې د سویډن کمیټې ولایتي مسؤل د غراز وایي چې د 2020 کال لپاره هم په مرکز او ولسوالۍ کې د سیوا زده کړې 80 ټولګي په پلان کې لري چې ورسره به سلګونه ښځې له زده کړو څخه برخمنې شي. په همدې حال کې د ستارې درخشان مؤسسې استازي هم د سیوا زده کړې په برخه کې د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړل. بل لور ته د امنیه قومندانۍ استازي وویل چې دوی په مرکز او ولسوالیو کې ټولو پولیسو ته د سیوا زده کړې 15 ټولګي لري او تر ډیره یې پایله مثبته ثابته شوې. له بله بیا د لغمان ولایت د حج اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي یادونه وکړه چې په دې ولایت کې د ټولې هغه ادارې او مؤسسات چې د سیوا زده کړې په برخه کې پروژې لري د حج اوقافو ادارې سره په پوره هماهنګۍ په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه او په دیني مدارسو کې هم یاد ټولګي پیل کړي. د سیوا زده کړې په دې میاشتنۍ ناسته کې د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار له ټولو مؤسساتو او ادارو څخه د مننې ترڅنګ په دغې برخه کې د فعالیتونو په مؤثریت ټینګار وکړ. نوموړي د پوهنې ادارې په ګډون حج اوقاف، مستوفیت او د ښځو چارو ادارو مسؤلینو ته دنده وسپارله چې په مرکز او ولسوالیو کې د سیوا زده کړې له ټولو ټولګیو څخه دقیق نظارت ترسره او ګزارش یې د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړي. دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې او مسؤلینو ته د چارو د بهبود په موخه لارښوونې وشوې.